یو ورور زما کرایه چه کرایه؟ ستا دماغ خراب دی دا خو زه په خپل سکوټر راغلی پر بیو دا اوس رخشه وه زه تا را روان کړو پر سر دې راوچ کلک لاړ کړي دماغ دې را خراب کړي په دا شړو په رخشه نه ستا کرایه یو وروره زه غریب سړی یم زما کرایه خوراک دا مخ په دې په چپلا خروم بله ورځ په ما پسې ناره نه وکړې نه ستا کرایه ځه لاړ شرمېږې که نه شرمېږې आप भी इस मौजूदा दौर में बेरोजगारी से परेशान हैं, कम इन्वेस्टमेंट में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अभी 6,500 रुपये से अपना काम शुरू करें और रोजाना 2,000 रुपये कमाएं और काम हो जो हर घर की जरूरत हो तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। یو وروره خبره واورئ تا ته زه پیسې درکړم ته ما ته پیسې مه راکوه مړی فقیر تا پر ما د فقیر خیال راځي که چی شي سته ما ته پیسې راکړه لاس ور مې ټول مال شاده خوا نارې مې پسې راوه بیا پسې را روان یم پیسې را ته که زه په پښتو پوهېږې که نه پوهېږې ته لاس زه به انسان یې ته خبره واوره وروره ته که زه په پښتو پوهېږې که نه درکوم نو به څه وکړې یو وروره ته ما ته پیسې مه راکوه دماغ یې را خراب کړي وایي د مسلمانو مخ په چوپ پاتې شوی په رخشه کې د پټوا پاتې شوي خپله پټوا واخله دا دا خو زه د سطللی خو هېڅ به دې وړله نو موږ دا کار نه کوو الله څه موږ ویلو شو یاره ما دومره زهیر کړی په خدای یاره تا ما نه پټوا راخیستې یاره مات مې که په خدای ډېره غټه غلطي راسره وشوه ته دومره ایمانداره په ما په تا باندې تاسې خپله کرایه لا وړله انسان دی خامخا دا کیسې کې راځي وره بس ما څه ډېره غلطي وشوله ما ته معافي راکړه په خدای څه شرمېږم بس دا ډېرې پیسې ولې یاره دا ستا په خدای دا ستا راکړې ایماندارانو خلکو معاشرې ته ډېر سخت صورت ټول وګوره خالي دا یو شناخت کارت اوس په څو دی دا زما اورجینل ډاکومنټ د شناخت کارتونه دي لیک زما ډېر ضروري شیان یا وروره موږ الله څه ویلېږي نه د چا حق نه خورو نه د چا وکړو بس وروره لاک واره د کور ودان دا 1000 روپۍ ستا انعام دی یا بس ما ته خالي خپله کرایه راکړو یا ولې چې واخې دا 1000 روپۍ واخه زما د طرفه څخه ستا انعام ولې چې واخې ما ته چې دغه راکړه کور دې ودان وروره معافي راته وکړه ما کور ودان الله دې عزت